اوس بغیر له پیسو په ای آی باندې بالکل فری ویډیو جوړه کوي. مخکې ګراک اپلیکیشن چې موږ کولی شو په هغې کې بالکل فری ویډیو جوړه کړو. همدارنګه بله طریقه هم ما درته ښودلې وه چې هغه په یوټیوب کې موږ څنګه کولی شو چې په ای آی باندې بالکل فری ویډیو جوړه کړو. نو بیا په زیاتره به خلکو ته په یوټیوب کې هغه آیکن نه شو کېده. نو په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه درته ښیم چې په هر ځای کې به له هر چا سره بغیر له وی پي ان کار کوي. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم چې څنګه ورکې ویډیو جوړه کړو، څنګه په دې سایټ کې اکاونټ جوړ کړو او څنګه یې راواړوو. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چې د زموږ چینل ټیک کومر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. ګورئ د دې لپاره به اول تاسو راشئ دلته کروم براوزر ته به راشئ، دغه کروم براوزر یا ګوګل ته. زه راځم ډایرکټ ګوګل ته. ګوګل ته چې کله راغلی ملګرو دلته په دې سرچ آیکن باندې کلیک کوئ. دلته به په اول سر کې اول ورته ولیکئ ارینا ای آی. دا مو چې کله ورته ولیکه دلته ګورئ موږ سره چې دی دلته ګورئ او هغه پاسینی نه بلکې دغه ارینا ای آی دغه ګورئ دغه رقم ته سیټ به تاسو ته راشي. په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کوئ دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ستاسو سره یوه بله صفحه راځي. ګورئ تاسو سره به دغه شانتې یوه صفحه راشي. دلته به راشئ په دې پاس په دغه آیکن باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دلته ګورئ لاندې سر کې موږ سره لیکلي دی لوګ ان. د اخرینی ګورئ د اخرینی سپین خط په دې لوګ ان باندې ورته کلیک کوئ. دلته تاسو سره ویلي چې په ایمیل له لارې راځئ که ګوګل له لارې موږ ورته ګوګل ډایرکټي په ګوګل به ورته کلیک کنټینیو ویت ګوګل. په دې چې مو کله کلیک کړه دلته تاسو سره د دې نه بعد چې د خپلې ټولې جیمیل آی ډي راځي. دلته ګورئ دې کې به تاسو یوه جیمیل آی ډي انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دا ورته انتخابوم. چې کله مو ورته انتخاب کړه د جیمیل آی ډي نه وروسته دلته بیا تاسو سره دغه شان صفحه راشي. دلته بیا په دغه کنټینیو باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په کنټینیو باندې ورته کلیک کړه دلته به لږ انتظار وکړئ. دلته ګورئ ستاسو سره د دې اکاونټ چې کوم دی دلته ګورئ اوس بیا په همغه آیکن کلیک کړئ. دلته ګورئ زموږ سره جوړ شو. نو اوس به راشئ ملګرو دلته به تاسو راشئ په دغه ځای کې به اوس چې دی موږ دې کې څنګه کولی شو چې د عکس نه ویډیو جوړه کړو، څنګه کولی شو چې د لیکلو نه ویډیو جوړه کړو. نو دا هر څه نه مخکې به تاسو راشئ پاس په دا 3 ډاټ به کلیک کړئ. چې کله په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ دا به لږ داسې پاسې خوا ته سکرول کړئ. دلته ګورئ اډ ټو هوم سکرین په دې به کلیک کړئ. بیا په دا انسټال باندې کلیک کړئ. نو د دې کوم یو اپ چې کوم دی د کروم براوزر سره ټچ به وي هغه به ستاسو سره لاندې موبایل ته ښکته شي. دا بیا تاسو کولی شئ له هغې ځای نه په اسانۍ سره را خلاص کړئ. نو اوس راځو دلته موږ څنګه کولی شو چې ویډیو جوړه کړو. نو که دلته تاسو ایمیج هم جوړولی شئ. که ایمیج مو جوړوو په دغه ایمیج آیکن کلیک کړئ. که ویډیو مو جوړوله په ویډیو آیکن باندې کلیک کړئ. زه راځم په ویډیو آیکن باندې ورته کلیک کوم. دلته زه غواړم ویډیو جوړه کړم. دلته ګورئ موږ ته وایي تاسو موږ ویډیو انتخاب کړه. موږ ته وایي تاسو تر 2.5 تورو کولی شئ چې ویډیو جوړه کړئ او یعنې 2.5 لغاتو تاسو کولی شئ یعنې 2.5 توري تاسو کارولی شئ. او که چېرته غواړئ چې ساده د لیکلو نه ویډیو جوړه کړئ نو دلته به لیکلو کې په دې سینډ آپشن باندې کلیک کړئ. دا به ور سینډ کړئ نو تاسو سره ویډیو جوړوي. که چېرته غواړئ له عکس نه ویډیو جوړه کړئ نو دغه آیکن باندې به کلیک کړئ. په دې به چې کله کلیک کړو دلته به راشئ هغه عکس به راواخلئ کوم عکس نه چې ویډیو جوړول غواړئ. مثلا زه راځم هلته عکس رالم. ما ورته دغه عکس راواخیسته. دلته اوس ورته لیکم یعنې چې زه غواړم باید په دې عکس زه څه وکړم یعنې دا عکس باید موږ څه رقم ته جوړ کړو یعنې د دې نه موږ څه رقم ویډیو جوړه کړو دغه لیکل به ورته وکړئ. څنګه به ورته کوئ زه خپله که چېرته په غواړئ له یو پرومپټ نه جوړه کړئ نو تاسو کولی شئ چې چاټ جي پي ټي ته لاړ شئ او هلته ورته ولیکئ چې موږ ته د دې په اړه یوه لیکل راکړه که نه یعنې موږ ته دغه رقم ته موږ غواړو چې دا رقم ته ویډیو جوړه کړو په پښتو کې ورته ولیکئ موږ ته د دې په اړه چې کوم دی لیکل راکړه یا یو پرومپټ راکړه. مثلا زه دلته راځم دغه ځای کې ورته خپله پرومپټ لیکم. دلته ګورئ ما ورته ولیکل چې دغه کس چې کوم دی د موټر مخ ته چې ولاړ دی دا باید د موټر مخ ته روان وي. موټر باید ځای په ځای ولاړ وي او کس چې دی مخامخ کمرې طرف ته روان وي. نو دلته به اوس دا 112 توری دی خو ما قسم ورته سلیکټ کړه پرومپټ مې ولیکه. اوس دا ورته په دې سینډ آیکن باندې کلیک کوم ورته لیږم. چې کله مو ولیږه دلته ګورئ زموږ سره دا عکس چې دی کوم هغه چې کوم دی دا روانېږي او راپلوډ کېږي. دلته ګورئ عکس چې کوم دی هغه ورسره اپلوډ کېږي. دلته ګورئ زموږ سره 2 ځایه ویډیو سټارټول شروع شوه. دلته ګورئ 2 ځایه یوه ویډیو دلته جوړېږي یوه ویډیو دلته جوړېږي. یوه به سره د اواز سره وي یعنې اواز به ورسره وي بل به بغیر له اوازه وي. نو دلته به تاسو دغه سیټ کوم دی مکمل فري دی خو لږ ویډیو چې کوم دی په ځنډ سره جوړوي. لږ انتظار ورته وکړئ. ګورئ دلته زموږ سره د 2 ویډیوګانې جوړې کړې یوه دا ده یوه دا ده. مثلا زه راځم د اوله ویډیو پلی کوم ګورم ریزلټ یې څنګه دی. بالکل ښایسته ویډیو جوړه کړې وه. اوس راځم دا بله هم ګورم. ګورئ ملګرو د دې سره چې کوم دی خپله یو ساز هم لګولی دی. نو د دې ډاونلوډ کولو لپاره اوس تاسو راځئ په دغه پاس په دغه شي نشان باندې کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه
نو ستاسو سره د دې ویډیو چې کوم دی ډاونلوډینګ چې دی روان شو یعنې ډاونلوډ شو. نو هره ویډیو چې ستاسو خوښېده هغه کې باسئ. یا هم دا ویډیو خوښه شوه یا هم دا دویمه ویډیو خوښه شوه، هر یو هم چې خوښه شوه هغه ویډیو باندې به داسې په د هغې نشان باندې ورته کلیک کوئ، نو دلته به ستاسو سره ډاونلوډینګ چې کوم دی روان شي. اوس دلته تاسو کولی شئ چې دویم پیري دا سایټ څنګه راخلاص کړئ. دلته ګورئ زموږ سره دلته راغلی دی ارینا اے آی. ګورئ موږ چې څنګه په دې باندې کلیک کړو ډایرکټي موږ ته همغه سایټ راخلاصېږي. نو اوله کې هغه 3 ډاټ ته لاړ شئ او دغه په دې طریقې را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دغه کې یو کار دی چې ویډیو لږ په ځنډ سره جوړوي خو بالکل ښایسته ویډیو جوړوي. نو پرېشان خو دغسې وي چې ویډیو لږ په ځنډ سره جوړه کړي یا ویډیو لږ بل د دې کار دا ښه دی چې ویډیو هم زیاته جوړوي، یعنې 8 ثانیې جوړوي او هغه ګراک اپلیکیشن چې دی 6 ثانیې جوړوله. نو ویډیو لږ په ځنډ سره جوړوي او بالکل مکمل فری دی. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کامرس کې در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو د تاسو پورې په ټایم او په وخت در ورسیږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.